سعودي عربستان 170 کیلومتره اوږد یو داسې عصري ښار جوړول غواړي په کوم کې چې به نه موټرې چلیږي او نه به پرې سړکونه جوړیږي. بالکل سیده او مستقیم جوړولو والا چې دا به د نړۍ تر ټولو لومړنی او لوی ښار اوسي، کوم چې تر 2013 کال څخه مخکې جوړول د سعودي د پاچا او د دې د شهزاده ارمان دی. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د سعودي شاهي کورنۍ د نړۍ مالدارترین او شتمنه کورنۍ حسابیږي. د امریکې تجارتي څیړنیزې څانګې فوربس او ویکیپیډیا په مطابق د سعودي شاهي کورنۍ نه میلیون نه بیلیون بلکې د 1.4 ټریلیونه ډالرو مالکه ده. که دا سرمایه موږ تاسې ته سمه تشریح کړو نو د جیف بیزوس، ایلان ماسک، بیل ګیټس، مارک زیګربرګ سره د دنیا د ټاپ 14 بیلیونرانو که ټوله سرمایه سره یو کړو نو بیا هم د دې شاهي کورنۍ له سرمایې سره مقابله نشي کولای. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ زیاته برخه د سعودي عرب د خاورې څخه د راوتونکو تیلو څخه ده. له دې څخه مخکې د سعودي زیاتره عاید د مذهبي توریزم څخه و، لیکن په 1938 کال کې په لومړي ځل له دې ځایه تیل ویستل شروع شول چې له دې سره د سعودي نقشه په بدلیدو سره شوه چې نن ورځ سعودي عربستان د امریکې څخه وروسته د دنیا دوهم نمبر غټ د تیلو تولیدونکی هیواد دی، چې دا هیواد صرف په یوه ورځ کې د 1 کروڑ څخه هم زیات بیلره تیل تولیدوي او په 15 هیوادونو یې خرڅوي. خو بد خبر دا دی چې دا ټول همیشه لپاره داسې چلیدونکي نه دي. د سټینفورډ پوهنتون د ساینسدانانو یوې څیړنې په مطابق کوم خام یا اومه تیل چې موږ د تیرو 1.5 کالو راهیسې استعمالوو نو دا ډیر زر د ختمېدلو والا دي، یعنی د ځمکې لاندې د تیلو زیرمې په ختمېدو باندې دي. په دې څیړنه کې اندازتاً ویل شوي دي چې تر 2052 کال پورې به اوسني په کروڑاو تیل ختم شي. نو سوال دا پیدا کیږي چې له 2052 کال وروسته به د سعودي سلطنت څنګه خپله ګزاره تیروي. ګزاره خو به شاید کیږي، خو دا شاهانه لایف سټایل به څنګه برقراره اوسي. شهزاده محمد بن سلمان له اوس څخه د راتلونکي لپاره داسې آماده دی چې د تیلو د زیرمو د وچېدو څخه مخکې به نوموړي د ټولې نړۍ نظر ځان ته اړولی وي. د دوبۍ یعنی عربي متحده اماراتو په څیر سعودي هم اوس د هیواد د توریزم د لا ښه والي لپاره لاس په کار ده او د دې لپاره چې کوم ښار جوړوي هغه به د دوبۍ د ښارونو څخه زیات عصري او پرمختللی وي. دا ښار به د دنیا د نورو ښارونو څخه ډیر مختلف وي ځکه چې نور ښارونه د مرکز څخه شاوخوا بهر طرف ته آبادیږي، خو بلکې دا ښار به په مستقیم مسیر سره جوړیږي او هغه هم د 170 کیلومترو په اوږدوالي سره. دا د مستقیمې کرښې په څیر ښار د نیوم په نوم سره یاد شوی دی چې دا به د سعودي د اقتصاد د جلا بڼې ښودلو لپاره تر ټولو لومړنی عمل وي. محمد بن سلمان چې د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز زوی دی، کوم چې په نارسمي توګه ټول هیواد چلوي او د دې په ماسټر پلان کې تر 2013 کال پورې د تیلو د راتلونکي اندېښنې څخه خلاصون شامل دی. نیوم د سعودي عربستان د تبوک په ولایت کې جوړیږي چیرته چې دولت د دې نوي ښار د جوړېدو لپاره یوه خاصه سیمه ټاکلې ده. د دې یو طرف ته ګلف اف عقابه او بل طرف ته یې ریډ سی موجود دی. د دې د ساحل څخه صرف 15 کیلومتره لرې د مصر هیواد ښار شرم الشیخ موجود دی، کوم چې د مخه یو توریزمي ښار جوړ شوی دی. د دواړو هیوادونو د حکمرانانو پلان دی چې نیوم او شرم الشیخ به د یوه پل په واسطه سره نښلوي. د دې څخه به صرف دواړه هیوادونه نه یوازې په توریزم کې ګټه وکړي بلکې د اسرائیل هیواد سره به مصر هم د سعودي عربستان سره ګډه پله ولري. د سعودي د دولت څخه چې د نیوم ښار کومه نقشه پلان شوې نو هغه په واقعي ډول سره هم زړه راښکونکې ده. د سعودي د شهزاده وینا ده چې د دې لاین سیټي ښار بې حسابه فایدې دي چې دا به دنیا نوره هم عصري طبقې ته بوځي. دا ښار به 3 طبقې یا لیولز لري، په کوم کې چې به په ګراوند لیول کې به نه موټرې چلیږي او نه به هم پرې کوم سړک جوړیږي، بلکې دا لیول به د شین طبیعت څخه او په طبیعي نعمتونو ډک وي او یوازې به د پیاده ګرځېدو لپاره جوړ شوی وي.
د دې ښار دویم لیول یا دوهمه طبقه د سرویس لیرز یعنی خدماتي طبقې په نوم یادیږي، په کوم کې چې به ټول تجارتي فعالیتونه لکه دکانونه، دفترونه او هوټلونه شامل وي، چې په دې لیول کې به سړکونه هم وي او موټرې به هم په دې لیول کې چلیږي. د نیوم ښار دریم لیول به د دې ښار د ملا د تیر حیثیت لري، ځکه چې دلته الټرا های سپیډ ترانسپورت څخه کار اخیستل کیږي، چې دا به خلک د دې 120 کیلومتره اوږد ښار د یو سر څخه بل سر ته صرف او صرف په 20 منټو یعنی 20 دقیقو کې رسوي. نیوم د دنیا د نورو ښارونو په پرتله بالکل مختلف دی، ځکه چې دا ټول ښار په دې کې موجود برېښنایي سیستم، ترانسپورتي سیستم، صنعتي فابریکې، ټول شیان د رینیویبل انرژي یعنی د نوي کیدونکي انرژي په واسطه چلیږي. نوي کیدونکي انرژي یعنی د نوي کېدو وړ هغو سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې په پوره اندازه سره موندل کیږي، لکه اوبه، باد او لمر چې تل زموږ په چاپیریال کې شته. دا پای ته نه رسیدونکي دي او بیا نوي کیږي. یعنی کوم تیل چې تر 2052 پورې ختمیږي نو د نیوم لپاره به په 2032 کې ختم شي. دا لاین سیټي کوم چې د ریډ سی له ساحل څخه تیریږي نو د دې زیاتره حصہ د 4.5 فوټه اوچت غرونو څخه تیریږي. نو له دې امله د سعودي دولت دې حصې ته د ټروجینا نوم ورکړی دی. د ټروجینا په دې برخه کې به هیڅ کوم غره ته نقصان نه رسیږي، بلکې د دې د طبیعي ښکلا څخه په استعمالېدو سره به دا ښار نور هم زړه راښکونکی شي. چیرته چې به یو عمودي کلی د دې بهر طرف ته ښکلا، له غره څخه تر غره د ترانسپورت سیستم، روغتیایي سیستم او تفریحي سیستم به هم ورسره جوړیږي. د دې لاین سیټي جغرافیایي موقعیت داسې ټاکل شوی دی چې د دنیا 40% نفوس دلته په 4 ساعتونو کې ځان رسولی شي، او د سعودي د شهزاده ټارګټ دلته تر 2050 کال پورې د 1 میلیارډ نفوس جذبول دي. نو اوس خو معلومه ده چې په داسې عصري او پرمختللي ښار خو به مصرف بالکل کیږي. د سعودي دولت د دې پروژې پر مخ وړلو لپاره 1500 بلیونه ډالره بودیجه وړاندې کړې ده. ښه خبر دا دی چې په دې پروژې باندې کار پیل شوی دی. له ټولو نه مخکې خو دلته که نور سوي یا نه د 100 کیلومترو په اندازه لومړی ځانګړی شاهي ماڼۍ او شاهي سیستمونه جوړ شوي دي. د شخصي ساحلونو برسیره د ساحلي ریګستانونو څخه ډک دا ځانګړی ځای د سعودي د حکومت د شاهي کورنۍ آرامګاه ده، کوم کې چې ظاهرا ښکاري چې یو پرایویټ ګلف کلب او 2 شخصي جزیرې هم پکې لیدل کیږي. د دې ټولې علاقې ته یې د نیوم پیلیس نوم ورکړی دی، یعنی د نیوم ماڼۍ، چیرته چې 2 هیلیپیډز هم موجود دي. د نیوم ښار لپاره یو سیمهیز ایرپورټ یا هوایي میدان هم جوړ شوی دی چې د جوړېدو چارې د 2019 څخه را په دې خوا ټول مکمل شوي دي، لیکن اوس مهال دا یوازې د ساختماني ډلې او دوهم د سعودي د پایتخت ریاض څخه تر نیوم پورې د تګ لپاره استعمالیږي. د سعودي حکمران کوم چې د دې پروژې لپاره بیخي لیواله دی نو د دې له طرف دا دعوه ده چې نیوم ښار به 100% په نوي کیدونکي انرژۍ سره چلیږي. نو سوال دا دی چې د څښلو تازه اوبه کوم چې د تیلو په سوځېدو سره د سمندر اوبه فلټر کوي نو هغه به بغیر د تیلو څنګه لاسته راوړي، ځکه چې دا خبره موږ ټولو ته معلومه ده چې په سعودي عربستان کې د پاکو او تازه اوبو هیڅ کوم سیند نشته دی. د 1 میلیارډ خلکو لپاره الکتروني خدمات چې 100% به په نوي کیدونکي انرژۍ چلیږي نو څه او څنګه کول پکار دي. او په ګرین انرژي چلیدونکي په زیر زمیني کې د های سپیډ ریل ګاډي دومره زر څنګه تیارېدلی شي؟ د دې ټولو سوالونو ځواب ډیر ساده دی. د تازه اوبو فلټر کولو لپاره یوه نوې طریقه وړاندې شوې ده چې د شیشې څخه جوړ یو غټ داسې سیستم به جوړ کړي چې د ګلاس ګلوب په نوم سره یادیږي، کوم چې به د سمندر له اوبو څخه ډک کړي. د لمریزو شیشو په واسطه چې کله ګلاس ګلوب ګرم کړی شي او کله چې دننه اوبه ګرمې شي نو بیا به یې نارمل حالت ته واړوي چې په دې سره به یې د پایپ په واسطه بهر طرف ته راوباسي. د نیوم د اوبو سکتور CEO باوري دی چې له دې طریقې څخه به هره ورځ 50 میلیونه لیټره تازه اوبه لاسته راځي. ریورس اسموسس او ډیسیلینیشن کوم چې
چې د موجوده ټکنالوژي په ذریعه تازه اوبه جوړوي. نو قیمت یې د 1000 لیټر اوبو په سر $1 مصرف راځي. نو همدغه قیمت اوبه په ګلاس کلوب کې 2.5% کم مصرف سره یعنی $0.38 مصرف سره لاس ته راځي. نو اوس خبره کوو د الکتروني انرژي. د دې راتلونکي عصري ښار د الکترونیکي اړتیا د پوره کولو لپاره 100% نوي کیدونکي یا رینیویبل سورس استعمالیږي. د سعودي عربستان د موقعیت په حساب سره دلته زیاتره ګرمي وي او په ګرمو علاقو کې د هوا حالت زیاتره ښه وي. نو د دې لپاره د بادي برېښنا او لمریزې برېښنا په مدد سره داسې پلانټونه جوړوي کوم چې با اوبه او هوا د الکتروکیمیکل سیل په واسطه په ګرین امونیا باندې بدلوي کوم چې بیخي اغیزمن تیل دي. نارمل تیل چې کله جوړیږي نو داسې څه تریخ خپریږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. لیکن ګرین امونیا یا ګرین هایدروجن 100% د نوي کیدونکي انرژي څخه جوړیږي. نو په دې وجه د دې په جوړولو کې هیڅ کوم غاز نشي خپریدلی او همدارنګه د ګرین امونیا ترانسپورت او ذخیره کول هم کافي اسانه کار دی. نو اوس راځو تر ټولو اهم سوال یعنی الټرا های سپیډ ټرینز کوم چې په عملی توګه په نړۍ کې په لومړي ځل په نیوم کې استعمال شي. دا های سپیډ ریلګاډي په یو ساعت کې 482 کیلومتره لاره وهي او صرف په 30 دقیقو کې دننه د لاین سیټي د یو سر څخه بل سر ته رسیږي. دا ریلګاډي چې په کوم تونل کې چلیږي هلته درانده مقناطیس لګیږي کوم چې د یو شان الکتروني انتقال په مدد سره ریلګاډي ټیله کوي او یا یې سټاپ کوي. له دې سره ریلګاډي په سټارټ کې خو به په ویل سره چلیږي لیکن د سپیډ په زیاتېدو سره د دې ویلز د ځمکې څخه 4 فوټه اوچتیږي او په مقناطیسي ځواک سمبال ریلګاډي د یو شان الکتروني انتقال په مدد سره بیخي زیات تیز چلیږي. د دې ښار ډیزاین بالکل په مستقیم مسیر باندې په دې وجه انتخاب شوی چې الټرا های سپیډ ټرین د سفر په وخت کې د تاویدو په وجه سلو نشي. د ځینو ماهرینو باور دی چې د دې راتلونکي عصري ښار او په دې کې د استعمالیدونکي ټکنالوژي تر 2032 پورې مکمل کېدل ممکن نه ده. لیکن د نیوم پروژې باندې فعالیت او په دې د شروع شوي مهنت څخه یوه خبره ښکاره ده چې د سعودي حکومت د خپل راتلونکي لپاره کافي لیواله دی او د هیواد د توریزم د پراختیا لپاره ډیر زیات کوښښ کوي. امید ده چې د پښتو لایو لایبرري دا معلوماتي ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. نو ملاویږو به په یوه بله ښایسته ویډیو سره. که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله ده یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو مو د لوی الله په امان.